فتوح الشام لسما برخه صحباو دا قوی ایمان فتوح الشام کی شوی بیان فتوح الشام د اصحابو د ایمان داستان مغلوبا هاغا کتابیان د کالیساو داغا پیروان د کالیساو داغا پیروان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، د اسلام رڼا رادیو درنو قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې مو پر تن وي. دا د الخادم سردار محمد د فتوح الشام د خپرونې سره ستاسو ښاغلو او اغلو کوربتوب کومه. هیله مند یم چې د خپرونې تر اخري شیبو پورې را سره مل اوسئ. شو پلاس د اسلام ولید ظالم خپل انجام واوري دغه تاریخي فتوح الشام. قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې د فتوح الشام په 13 برخه کې موږ ویله، حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه ته وویل چې واپس ولاړ او ورته ووایه چې ته په خپل مورچه باندې برابر جنګېږه. د مسلمانانو هر پوځي دسته او هر جماعت دی په خپل کار او خپل ځایونو کې مقرر او مشغول اوسي. البته ما د ځان نږدې وګڼه. دین علاوه حضرت غدرار بن الازور رضی الله عنه د ښار څلورو خواو طرفونو ته لګیا دی ګشت کوي. هغه هر وخت تاته نږدې وي. د هغه په موجودګۍ کې ان شاء الله هیڅوک تاته نقصان نشي درسولی. زړه مخه پکوه او د زړه د اخلاص وجنګېږه. نو اوس براسو قدرمن اوریدونکو را روان حال به وګورو. ورونو، وایي چې قاصد دا پیغام حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه ته ورسوي. نو هغه ډیر په صبر او استقلال سره خپل کار شروع کړي او بغیر د څه کومک نه ټول ورځ ښه په بهادري سره وجنګېدی. د توما د زخمی کېدو او د صلیب اعظم په لاس د راتلو خبر حضرت ابو عبیده رضی الله عنه او نور ټولو سردارانو او مسلمانانو ته چې ورسېدی، نو ټول ډیر زیات خوشحاله سوله. مسلمانانو نور هم زور ولګوي، حتی چې مازدیګر سو او دواړه لښکرې یو د بل نه جدا سولې. مسلمانان خپلو خیمو ته راغلله. لږ وخت پس یې د ماښام د لمانځه ادا کول دپاره اذان وکئ. هر یو سردار خپل جماعت ته د جمع لمونځ ورکئ. اور یې ولګوئ او د دې مسافرو مسلمانانو د خیمو نه د قرآن پاک د تلاوت اوازونه شروع سوه. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې کله شپه ښه تیاره سوله، نو توما ملعون د قوم ټول مشران را جمع کړله او هغوی ته داسې تقریر وکئ: ای د نصرانیت د دین محافظانو، دې قوم تاسو راګیر کړي یاست او دا داسې خلک دي چې په دوی کې نه نیکي سته، نه دین، نه په دوی کې وفاداري سته، نه ذمهداري او نه پکې د خپل عهد او وعدې څه پابندي سته. که په داسې صورت کې تاسو دوی سره روغه جوړ هم وکړي، نو دوی به د خپلې وعدې هیڅ پروا نه کوي. دوی به خامخا ستاسو په ملک قبضه کوي او چې ملک تاسو نه واخلي، نو بیا به ستاسو ښځې د دوی وینځې سي او ستاسو بچي به د دوی غلامان سي، کور ور به د دوی سي. آیا دا ټولې خبرې تاسو برداشت کولی سئ؟ صلیب ستاسو د لاسونو نه ووتی. تاسو چې وهل خورئ، نو د هغې وجه هم دا ده چې صلیب تاسو نه خفه دی. که زما سترګه خوږ نه وی، نو ما به نن دوی ټوله بېغمه کړي وی. به هر حال زه به دوی نه ضرور خپله بدله اخلمه. زه د رحیم بادشاه په عزت باندې قسم خورمه چې ماله بدل اخیستل ضروري دي. زه به د خپلې یوې سترګې بدل کې د مسلمانانو 2000 سترګې وباسمه او د دې نه پس به دوی نه خپل صلیب اخلمه. ورونو، د توما خبرې چې د قوم واورېدلې، نو هغوی وویله: ای سرداره، اصل خبره دا ده چې د مسلمانانو ډیر غټ لښکر دی او ستا مطلب زیات نه زیات دا کېدی سي چې موږ ټول په شریکه په یوه دروازه باندې پر مسلمانانو باندې حمله وکړو. خو دا هم ضروري ده چې موږ د وړاندې نه په دې خبره سوچ وکړو چې که چیرې موږ د مسلمانانو په یوه ډله حمله وکړو، نو د مسلمانانو د لښکر نورې ډلې چې د قلا د مختلفو دروازو د باندې پراته دي، هغوی به د دوی کومک له راسي. نو بیا به موږ په ډیر غټ مصیبت کې راګیر سو چې د هغې برداشت کول به ستا د وس نه بهر وي. باقي نور موږ تا سره یو، که ته د قلا نه بهر جنګ کوي او که د قلا د چاردیوالي دننه جنګ کوي. توما ورته وویله چې ما یو تدبیر جوړ کړی دی. که ستاسو خوښه وي، نو د شپې په توره تیاره کې چې مسلمانان بې فکره په خپلو خوابګاهانو کې پراته وي، موږ به په داسې وخت کې ورسو او ناڅاپي حمله او شپخون به ورباندې وکړو. زما دا خیال دی چې په داسې کولو سره به موږ کامیاب سو. ټولو دا رایه خوښه کړله. توما وویله: اول به په مسلمانانو حمله وکړو چې
چې هغوی قتل کړو نو بیا به د هغوی سردار ژوندی گرفتار کړو او هرقل ته به یې ورولېږو. بیا به هرقل چې هغه ته هره سزا ورکوي وردې کړي. په تاسو کې چې کوم سړی د خپل دروازې نه وځي نو خپل ځای او مقام دې نه پرېږدي. زه به په جنگ کې تاسو ته ځان در رسومه. ټولو سردارانو او د قوم مشرانو د توما دا تجویز ډېر خوښ کوي. د توما د شبخون کولو په نیت خپل لښکر له ترغیب ورکول. ورونو توما څه کسان په باب جابیه باندې مقرر کړه او څه په باب شرقي باندې او هغوی ته وویله چې ویره مه کوئ، د مسلمانانو سردار خالد بن ولید ستاسو د دروازو نه ډېر لرې دی او باقي چې نور کوم خلک په دروازو کې موجود دي هغه معمولي خلک دي. داسې یې میده کړئ لکه غله چې خلک میده کوي. یوه بله ډله یې په باب پرادس باندې مقرره کړه، کوم ځای کې چې حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه موجود و. یو پوځي دسته یې په باب کیسیان مقرره کړه، هلته حضرت سعید بن یزید بن عمرو بن نوفل العدوي ولاړ و او باقي ټول پوځ د خپل ځان سره په خپل دروازه باندې وایستی. بیا یې خپل قوم ته وویله چې زه یو سړی مقرروم چې څنګه هغه نغاره ووهي دغه وخت کې به زه د قلا نه وځمه. تاسو چې کله د نغارې اواز واوري سمدستي راوځئ او په دشمن باندې حمله وکړئ. په دغه وخت کې به مسلمانان یا ویده وي او یا به ناست وي، خو هغوی له به دومره وخت هم نه ورکوئ چې هغوی وسله راواخلي. فوراً یې تر تورې لاندې کړئ. که چیرې تاسو دا کار په صدق دل سره او په راستبازۍ سره وکئ نو زما یقین دی چې نن شپه کې به هغوی دانه وانسي او تر قیامته پورې به بیا دوی سره راپورته نه کړي. د قوم چې دا خبرې واورېدلې نو ډېر خوشحاله سوله او ټول خپلو دروازو ته روان سوله. هر سړی خپل مقرر سوي ځای ته ورسېدی او د نغارې غږولو په انتظار کې کښېنستله چې کله نغاره وغږېږي نو دوی به پر مسلمانانو باندې حمله کوي. خیر توما ملعون یو نصراني سړی په نغاره غږولو باندې مقرر کوي او ورته یې وویله چې ته یو نغاره راوړه او د دروازې د پاسه کښېنه. کله چې موږ د دې دروازې نه وځو نو ته په مزه ورو نغاره غږوه چې صرف زموږ قوم یې واوري. هغه ورته وویله ډېره ښه ده. یو غټه نغاره یې راوړه او پاس په دروازې باندې کښېنستی. توما توره ډال راواخیستی، زغره یې واغوستله، د اوسپنې موزه یې په پښو کړلې. هغه د اوسپنې خول چې هرقل و ده ته په تحفه کې ورکړی و او پر هغه خول باندې د سرو او سپینو زرو کار هم سوی و چې د تورې ګزار به په دې څه اثر نه کوي نو دا یې پر سر کوي او خپل لښکر چې په هر رنګه وسله باندې پوره و د ځانه سره یې کوي. په دروازه کې ودرېدی. خپل ټول قوم ته یې وویله ای قومه د دروازې د خلاصېدو سره سم په تیزۍ سره دشمن ته ځان ورسوئ او څومره ژر چې ممکنه وي نو حمله وکړئ او که څوک تاسو نه امان غواړي نو سوا د هغوی د سردار نه بل چاته امان مه ورکوئ او که چا سره صلیب اعظم ولیدئ نو فوراً یې ترېنه واخلئ او که چیرې صلیب اعظم د داسې سړي سره و چې تاسو نه لرې و نو ماته اواز وکړئ، زه به ولاړ سم او ترېنه راوا به یې خلمه. ټولو په خوشحالۍ دا خبره منظوره کړه. د دې نه پس یو سړی پاس و هغه نغاره غږونکي ته ورولېږئ چې نغاره وغږوي. دا یې وویله، دروازه یې پرانیسته او د دروازې د خلاصېدو سره سم نغاره وغږول سوله. او په داسې زور وغږول سوله چې د نغارې د غږ په وجه د بل شي اواز نه اورېدل کېدی. فوراً ټول دروازې پرانیستل سوې او د څلورو خواو څخه دوی پر مسلمانانو ورمنډې کړلې. ملعون توما هم د حملې کول دپاره ولاړی. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د دوی د مکر او فریب نه خبر نه وه نو ځکه دوی ټوله ویده وه، لیکن د دوی قسمت بیداره و. بعضې مسلمانان د نغارې اواز واورېدی، دوی یو بل بیداره کړه، یو بل ته اواز وکئ او دا ویده زمریان راویښ سوله او دشمن چې تر دوی پورې رسېدی نو دوی ورته د حملې کول دپاره تیار وه. آخر دشمنان دوی ته راورسېدله او حمله یې وکړه، لیکن دوی بې ترتیبه وه او شپه هم تیاره وه. تورو خپل کار شروع کړ. خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا شور او غوغا واورېدله نو د ډېرې پریشانۍ او فکر له کبله یې چیغې کړلې او ویې فرمایله ای مددګاره خدایه، ای اسلام او ای محمد صلی الله علیه وسلم د کعبې په رب دې مې قسم وي چې زما د قوم سره غداري او دوکهبازي وسوله. یا اله العالمینه، ته په خپلو بلاکۍ په سترګو چې کله هم نه ویدې کیږي د مسلمانانو په لور وګوره، د دوی مدد وکړه او دوی د دوی و دشمن ته مه حواله کوه. د دې نه پسې حضرت فتحان بن زید طایی د حضرت عدی بن حاتم طایی ورور راوبلی او ورته یې وفرمایله چې دلته زما په ځای حرم او ماشومانو سره اوسه او ډېر احتیاط کوه چې دلته درنه څوک رانسي. دا یې وویله او خالد بن ولید رضی الله عنه ځان سره 400 سواره روان کړه او د ډېرې توندۍ له کبله بغیر د زغري بغیر د خوله روان سو. هغه مخکې او نور سواره ورپسې روان وه.
خالد بن ولید رضی الله عنه ډیر زیات پریشان او غمگین و او فکر ورسره و چې مسلمانان یې په خوب کې ګیر کړي دي، چې مسلمانان به په سهل کې وي، ژړله او اوښکې په مخ باندې بهېدلې، دا مرثیه به یې د ځان سره ویله. زما اوښکې روانې سولې او زغم بربند کړم، زما سینه را تنګه سوله، ای زما پروردګاره ما د ازمایښتونو امتحانونو نه بچ وساته، او ای احسان کوونکي ربه اسلام محفوظ وساته. هغه دا شعرونه ویل او ډیر په تیزی سره روانو، حتی چې باب شرقي ته ورسېدی. دغه وخت کې د رومیانو هغه ډله چې په دې دروازه باندې مقرره وه حضرت رافع بن عمیره الطائي رضی الله عنه او د هغه ملګرو سره په جنګ کې مشغوله وه، او مسلمانانو هم ډیر په بهادرۍ او استقلال سره د هغوی مقابله کوله. تورو خپل کار شروع کړی وو، د دروازې د شانه به هم چغې راتلې، مسلمانان د تکبیر اوازونه اوچت کړي وو، او څومره به چې مسلمانان د خوبه را بیدارېدله او جنګ له به راتلله نو هغومره به په کلا کې دننه چغې زیاتېدلې، چې په دې کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه راورسېدی او راتلو سره سمې حمله وکړه او خپل قوم ته په اوچت اواز وفرمایله: ای مسلمانانو، تاسو ته د مبارک وي، د الله تعالی د لوري تاسو ته مدد را ورسېدی، زه را ورسېدلم، زه خالد بن ولید یم، د دې پلیت قوم د پاره هلاکت او د الله تعالی قهر یم. دا یې وویله او بیا په مشرکانو یوه زوردار حمله وکړه، ډیر رومیان یې قتل کړله، لیکن د خالد بن ولید رضی الله عنه زړه د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د هغه د ملګرو دپاره ناقراره و، ځکه چې دوی د هغوی چغې فریادونه اورېدله، د یهودیانو او نصاراو چغې اوچتې راتلې. حضرت سنان بن عوف رضی الله عنه فرمایي چې ما د خپل آقا د زوی حضرت قیس بن حبیره رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې آیا یهودیان هم ستاسو سره جنګېدله؟ هغه راته وویله چې هو، هغوی هم ډیر سخت جنګ کوي او پر موږ باندې کاڼې او غوښې وروله. ورونو، راوي وایي چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره د حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه هم ډیر فکر و، ځکه چې توما ملعون د حضرت شرحبیل رضی الله عنه په دروازه باندې جنگ مسلطه کړی و، نو دته دا فکر پیدا سو چې هسې نه حضرت شرحبیل رضی الله تعالی عنه ته نقصان رسولی وي. وایي چې په دې جنگ کې حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله تعالی عنه ته سخت تکلیف رسېدلی و، او وجه دا و چې ملعون توما د خپلې همنامې دروازې نه راوتلی و، او کومه دروازه چې د ده په نامه وه پر دغه دروازه باندې حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه او د هغه ملګري موجود وه. نو د دې وجې نه چې کله توما او د هغه ملګرو په ناخوابۍ کې ناګهانه په دوی حمله وکړه او توما ملعون خپل راسته او چپه طرف ته توره چلوله، په صفونو کې به ورننوت او دا خبره به یې کوله چې څه سو ستاسو هغه سردار چې زه یې په غشې زخمي کړی یم، زه د صلیب خیرخوا او مددګاره یم، صلیب راوړئ، ما ته یې حواله کړي چې زه د دې ځای نه واپس ولاړ سمه، په تاسو باندې دا بلا د دې صلیب د وجې نه راغلې ده. مسلمانانو هم ډیر زور ولګوی او سخت مقابله د دوی وکړه. شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه چې د دا خبرې واورېدلې او چونکې د دغه وخت کې ډیر مسلمانان زخمی کړي هم وه، نو توما ته رامخکې سو او ویې فرمایله: ای ملعونه، ای رومي سپیه، زه ستا مقابل یم، زه به اوس ستا او ستا قوم قتلومه، زه یم د خپل قوم سردار، زه یم د صلیب اخیستونکی، زه یم کاتب وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم. توما چې دا واورېدله نو لکه د ببر شیر زمري په شان راغوټه کړه او ویې ویله چې ما خو هم ته غوښتلې. دا یې وویله او صرف د هغه د مقابلې کول دپاره د ټول پوځ څخه بیل سو او پر حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه یې حمله وکړه. هغه هم ښه مضبوطه ودرېدی، دوی تر ډیره وخته وجنګېدله او فرمایي چې د دې دواړو ترمنځ دومره سخت جنگ وسو چې په ډیر وخت کې چا د دوه کسان د منځانه داسې جنگ نه ولیدلی. حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه چې د توما زړورتوب او بهادري ولیدله نو ورخطا سو. جنگ ډیر اوږد سو او دواړه حریفان تر نیمې شپې پورې مسلسل په جنگ مشغوله وه. هر مسلمان خپل مقابله سره په جنگ کې مشغوله وه. حضرت ام آبان بنت عتبه بن ربیعه رضی الله عنها به د حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه سره وه. یو نظر به هم د هغه نه جدا کېدله. شاید د هغې غرض دا و که چیرې توما ملعون پر حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه باندې غالب سو نو په داسې صورت کې به د خپل سردار مدد وکړي. په دغه شپه ام آبان رضی الله عنها د سړو نه هم زیات صبر او استقلال ښودلی و. هغې به مسلسل غشې وروله. دا ښه نښه ویشتونکې وه. یو غشی هم د نښې څخه تا نه تلی. ډېر رومیان جهنم ته ورسوله. په آخر کې ورسره یو غشی پاتې سو، لیکن ناڅاپه یو رومي راغی نو هغې دغه یو غشی هم پر دغه رومي سړي باندې وویشتی چې رسال د رومي په سینه کې ورشخ سو. هغه چیغې کړلې:
نور رومیان د هغه مدد ته راغله او ام آبان رضی الله عنها یې ګرفتاره کړه. وایي چې په دغه شپه کې حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه ته څومره تکلیف رسېدلی و دومره بل چاته نه و رسېدلی، لیکن د دې باوجود هغه ډیر په صبر او بهادرۍ سره د دشمن مقابله وکړه. یو وخت کې ورته یو موقع په لاس ورغله او په توما باندې یو زبردست او زوردار ګزار یې وکړ. دومره تیز ګزار و چې د حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه توره ماته سوله، لیکن توما ملعون دا ګزار په خپل ډال واخیستی. د خدای د دشمن حوصله نور هم وچاته سوله. ناڅاپه د مسلمانانو 2 سپاره چې د هغوی شاته نور مسلمانان سواره هم را روان و د دوی په لور راغله. لومړی هغوی حضرت ام آبان رضی الله عنها ولیدله چې یوه رومي د دواړو لاسونو څخه نیولې وه او بیوله یې او هغې پر یاد کوئ دا دواړه سواره څوک وه؟ یو حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر صدیق رضی الله عنه او دویم حضرت آبان بن فتحان رضی الله تعالی عنه و. په دغه رومي سړي پسې ورغله او فوراً یې قتل کړي او ام آبان رضی الله عنها یې راخلاصه کړه. بیا دوی دواړه د حضرت شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه مدد ته ورغله. توما چې دا دواړه مجاهدین ولیدله نو د ویرې نه وتښتېدی، په قلعه کې ننوتی او دروازه یې په ځان پسې بنده کړه. د رومیانو مقابله د مسلمانانو قایدینو مشرانو بهادري. ورونو، حضرت واقدي رحمه الله د حضرت تمیم بن عدي نه چې په هغه وخت کې د شام په فتوحاتو کې موجود و روایت کوي چې زه د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په لشکر کې وم. د مسلمانانو په سردارانو کې چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه څومره جنګېدلی و نو په دې جنګ کې د هغه په څیر بل سردار نه و جنګېدلی. هغه فرمایي چې په دغه وخت کې زه د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خیمه کې وم او ابو عبیده رضی الله عنه په خیمه کې لمونځ کوي. دا خیمه د نور مسلمانانو نه لږ په فاصله کې وه. ناڅاپه حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چغې واورېدلې. د خیمې نه یې چې بهر وکتله نو رومیانو د مسلمانانو په لور رامنډې وهلې. هغه هم لمونځ مختصر کوي او یې فرمایله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. فوراً یې ځان تیار کړي، وسله یې راواخیستله او په تیزۍ سره روان سو. نور مسلمانان هم ورپسې سوله. میدان ته ووتی، نور مسلمانان ته آواز وکړي. په نیمه شپه کې د مسلمانانو د تکبیرونو اوازونه پورته سوله. د مسلمانانو د تکبیرونو اوازونه چې واورېدله نو په مشرکینو ویره راغله. هغوی دا فکر وکړي چې ګنې د مسلمانانو مدد له یو ډیر غټ لښکر راورسېدی. دې فکر کولو سره سمدستي په منډه سوله او قلعه ته وتښتېدله. د دوی سردار جرجي بن قلعه د دوی نه په منډه کې مخکې و. مسلمانان د دوی تعقیب وکړي او د دروازې سره نږدې را ایسار کړه. دوی چې کله دروازې ته ورنږدې سوه نو رومیانو د غشو او د کاڼو باران شروع کړي، خو مسلمانان د دوی د غشو او کاڼو ورولو هیڅ پروا ونه کړه او د تورو چلولو هغه زبردست مظاهره یې وکړه چې په رومیانو باندې سخت هیبت او ورختایي راغله او خپل هلاکت ورته یقیني ښکاره سو. ابو عبیده رضی الله عنه چې په دې توره تیاره کې په دغه شپه خپل راسته او چپه طرف ته کومه توره چلوله داسې توره چلول د هغه مخکې موږ نه ولیدلې. دغه شان د هغه ټول لښکر په ډیره بهادرۍ سره وجنګېدی. وایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه او د ده ملګرو خپل ټول دشمنان بې دریغه قتل کړه. حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې د دې واقعې په باره کې ما تحقیق وکړي نو د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په مقابله کې چې څومره پوځ و څومره رومیان و په هغې کې یو هم ژوندی نه و پاته سوی، ټول په ټوله قتل سوي وه. حتی چې د رومیانو سردار جرجي بن قلعه هم قتل سوی و. دغه شان حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه هم په داسې غضبناک او زوردار انداز کې جنگ وکړي چې موږ چیرې هم د هغه داسې جنگ او داسې غضبناک انداز نه ولیدلی. خالد بن ولید رضی الله عنه چې وکتله نو حضرت غدرار بن الازور رضی الله عنه هم په وینو لت پت راغی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال دی، په تا څه تېر سوله؟ غدرار رضی الله عنه ځواب ورکوي یا ایها الامیر، په تا دې زیری وي چې زه ستا په خدمت کې په داسې وخت کې حاضر سومه چې د دشمن د لښکر نه مې 150 کسان په یوازې ځان قتل کړه او زما سپایانو چې څومره رومیان تر تورو لاندې کړله د هغوی خو بیخي شمیر نسته. ما اول د دې خلکو سختي برداشت کړه. کومو خلکو صغیر نه حضرت یزید بن ابي سفیان رضی الله عنه په طرف راوتلی وه. د دې وروسته مې خپل اسپا مهیا تیار کړه او د ټولو سردارانو مې امداد وکړي. ما په هر دروازه باندې د هر سردار په جنگ کولو کې مدد وکړي. دشمنان مې بې دریغه قتل کړله. د خپل وس مطابق مې د خپل قوم پوره مدد وکړي.
خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا واوریدله نو خوشحاله سو او بیا ټول راجمع سوله. شرحبیل بن حسنه رضی الله عنه ته راغله او د هغه د کارنامو شکریه یې ادا کړه. په دې جنگ کې ټولو سردارانو په خپل ځای زبردست جنگ وکړي او په دې شپه په جنگ کولو کې د مسلمانانو د سردارانو د حد نه زیات جوش و خروش او غضبناک جنگ کولو مطلب دا هم کېدای سو چې چونکې رومیانو مسلمانانو سره دوکه او فریب کړی وو، ځکه چې پر ویدو باندې شبخون کول یا حمله باندې کول د مکارو او بزدل خلکو کار دی. ځکه په هغه وخت کې د جنگ کولو طریقه دا وه چې د مازدیګر لمر به پرېوتی نو دواړې ډلې به د یو بل نه جدا کېدلې او خپلو خیمو ته به تللې. د شپې به آرام کوئ، سهار بیا د جنگ تیاری کوئ. توما هرقل ته خط لیکل. ورونو حضرت واقدي رحمه الله فرمایي چې په دغه شپه ډیر سخت جنگ وسو. خلکو به داسې شپه ډیره کمه لیدلې وي. په دې شپه کې په زرګونه رومیان قتل سوله. کوم مشرکان او د قوم مشران چې بچ پاته سوله نو هغوی ټوله جمع سوله او توما ته ورغله او ورته یې وویله ای سرداره موږ تا ته مخکې نصیحت کړی و چې دا مسلمانان ډیر بهادر او تکړه خلک دي، موږ د دوی مقابله نسو کولی، خو افسوس دی چې تا زموږ یوه خبره هم وانه اورېدله. کومه بلا چې په موږ نازله سوې وه هغه په تا هم راغله، په زرګونه خلک زموږ نه قتل سوله. اصل خبره دا ده چې د مسلمانانو دا سردار دومره طاقتور دی چې د هغه هیڅ مقابله نسی کېدلی. بهتره خبره دا ده چې ته د دوی سره صلح وکړه. زموږ رایه دا ده چې په صلح کولو کې زموږ او ستا خیر دی، او که نه نو ته صلح کول نه غواړې نو بیا ته پوسه او ستا کار، موږ به خپله جوړه وکړو. توما وویل ای قومه ما ته لږ شان مهلت راکړئ، زه هرقل ته یو خط لیکمه، که چیرې هرقل زموږ دپاره څه کومک راولېږئ خو بیا صحیح ده، که نه وي بیا به صلح وکړو. دا یې وویله او بیا یې هرقل بادشاه ته داسې خط ولیکئ. رحیم بادشاه ته د هغه د زوم له طرفه موږ عربانو داسې راګیر کړي یو لکه د سترګو سپینوالی چې د سترګو توروالی راګیر کړی وي. اول هغوی په اجانیدین کې زموږ قوم ووهی او بیا پر موږ راوختل، ډیر خلک یې قتل کړل او زموږ د ښار نه غټ مقتل جوړ کړي. ما د هغوی مقابله وکړه لیکن زه هم زخمی سومه. ستا قوم او اهل شام اوس ته پرېښودلې، زما یوه سترګه مکمل ناکاره سوله. زموږ قوم اهل عرب سره د صلح کولو او د جزیه ورکولو اراده کړې ده. په داسې صورت خو یا ته بذات خود تشریف راوړه یا زموږ د امداد لپاره لشکر راولېږه او یا موږ ته د صلح کولو اجازت راکړه. خبره د حد نه اورېدلې ده. دا خط یې بند کړئ او د سهار راختو نه مخکې ولېږئ. چې سهار سو نو مسلمانان د جنګ کولو دپاره بیا تیار سول. خالد بن ولید رضی الله عنه ټول افسرانو ته احکامات جاری کړه چې هر سردار دې د خپل ځای نه حرکت وکړي او میدان ته دې ځان ورسوي. ابو عبیده رضی الله عنه په آس باندې سپور سو او جنگ شروع سو. د دمشق په خلکو کې نور د مقابله کولو تاب نه و، هیڅ طاقت یې نه درلودی او ویرېدله. دوی د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سوله او درخواست یې وکړي چې موږ ته مهلت راکړي چې موږ لږ فکر او سوچ باندې وکړو. لیکن خالد بن ولید رضی الله عنه انکار وکړي او جنگ هم هغه شان جاری وساتي. اهل دمشق د محاصرې نه تنګ راغلل، د بادشاه د ځواب په انتظار کې وه، لیکن چې اوس په موږ کې د دې مصیبت د برداشت کولو نور توان نسته. ښه به دا وي چې صلح وکړو او څه چې دوی غواړي هغه ورکوو او د دې مصیبت نه به خلاص سو. په دوی کې یو بوډا سړی و چې دغه بوډا سړي د سابقه آسماني کتابونو علم درلودی. هغه وویله چې په خدای قسم ماته معلومه ده که چیرې بادشاه هرقل په خپله هم راسي او د ځانه سره غټ لشکر هم راولي نو بیا به هم تاسو د دوی نه خلاص نه کړي. ما په آسماني کتابو کې کتلی دي چې د دوی سردار محمد خاتم النبیین او سید المرسلین دی صلی الله علیه وسلم، او د هغه دین به د دنیا په ټولو دینونو باندې غالبه کیږي. لہذا تاسو نورې خبرې پرېږدئ او د دې قوم اطاعت اختیار کړئ او د دوی چې څه مطالبه وي هغه پوره کړئ. دوی سره صلح وکړئ، ستاسو دپاره بس دغه بهتره ده. خیر قوم چې د شیخ دا کلام واورېدی نو د هغه په لور متوجه سوله، چونکې د ده د بزرګۍ د آسماني کتابونو نه د واقعیت په وجه مخکې نه دوی ته معلومه وه. د دې وجه نه هغوی د ده نه پوښتنه وکړه چې په باب شرقي باندې د مسلمانانو کوم سردار موجود یعنی خالد بن ولید. هغه خو انتهایی خونخواره خونریزه سړی دی، نرم سړی نه دی. دې باره کې ته څه وایې؟ شیخ وویل که چیرې تاسو د صلح کولو اراده کړې وي نو په باب جابیه باندې چې کوم سړی مقرر دی یعنی ابو عبیده تاسو هغه ته ورسئ. قوم دا رایه خوښه کړه او د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په خدمت کې حاضر سوه.
په دوی کې یو کس چې عربي زده وه هغه په اوچت اواز وویل یا معشر العرب آیا تاسو سره زموږ دپاره امان سته چې موږ ستاسو سردار سره د صلح خبرو اترو کول دپاره ورسو؟ حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي چې حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د تیر شپې یعنی دینه مخکې شپه کې توما شبخون چې کړی و. د دې واقعې په وجه د احتیاط دپاره څه کسان دروازې سره نږدې مقرره کړي وه. په دغه شپه چې د کومو مسلمانانو پر دروازو باندې ډیپټي وه یعنی مقرره وه هغه د بني دوس سړي وه او ابو عبیده رضی الله عنه په هغوی باندې عامر بن طفیل الدوسي رضی الله عنه مشر مقرر کړی و. موږ په خپل مقرر سوي ځای کې ناستو چې د رومیانو اواز مو واورېدی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې زه ژر حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه له ورغلم او هغه ته مې زیری ورکړ او ورته مې وویله چې معلومیږي چې الله تعالی مسلمانانو له د دې مشکل نه خلاصی ورکوي. هغه راته وویله چې ته ورسه او دوی ته ووایه چې کله تاسو ښار ته واپس ولاړ سئ نو زموږ د لوري تاسو ته امان دی. زه هغوی ته ورغلم او هغوی ته مې د امان په باره کې خبره وکړه. هغوی زما څخه پوښتنه وکړه چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یعنی په اصحابو کې کوم یو ملګری یعنی صحابي چې موږ ستا په خبره باندې باور وکړو؟ ما ورته ویل زه ابو هريره یم که په موږ کې یعنی په مسلمانانو کې د یو ادنا درجې غلام هم چاته امان ورکړي نو پر ټولو مسلمانانو باندې د دغې وعدې عهد پوره کول واجب سي او چا سره دوکه کول او مکر فریب کول زموږ طریقه نه ده. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ژباړه یعنی تاسو خپل عهد پوره کړئ بېشکه د وعدې اړوند به پوښتنه کیږي. د جاهلیت په زمانه کې هم زموږ قول او وعده پوره کول مشهوره وه او اوس چې الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم په برکت سره موږ ته هدایت را نصیب کړي او سیده او مستقیمه لارې را وښودله نو بیا موږ څنګه وعده خلافي کولی سو؟ رومیانو چې دا واورېدله نو لاندې راکښته سوله، دروازه یې خلاصه کړه او 100 داسې کسان چې په هغو کې د قوم رئیسان، مشران، عالمان، فاضلان هم شامل وه بهر ته راووتله. دوی نیغ د حضرت ابو عبیده رضی الله عنه خیمې ته راغلله. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ورته ودرېد او مرحبا یې ورته وویله. ویې فرمایله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، یعنی کله چې تاسو له د یو قوم مشر یا بزرګ راسي نو د هغه تعظیم وکړئ. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه له د څه اطلاع ورکول نه بغیر د صلح د معاهدې په ذریعه د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په دمشق کې داخلېدل. ورونو د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه او د رومیان د مشران ترمنځانه د روغې جوړې خبرې اترې شروع سوې. رومیانو خپل دا شرایط وړاندې کړه چې زموږ کلیساوي دې محفوظ وساتل سي او هغه دې زموږ نه غصب نه کړل سي. د هغه کلیساګانو نومان دا اوله کلیسا یحیی چې اوس د دمشق په لور ده، دوهمه کلیسا مریم علیه السلام، درېمه کلیسا حنینه، څلورمه کلیسا بلوس، پنځمه کلیسا مقصات، شپږمه کلیسا سوق النبل، اوومه کلیسا اندریا، اتمه کلیسا قرنادیسی. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د هغوی دا شرایط قبول کړه او ورته یې وفرمایله چې کلیساوې به ورانې نسي. د دې نه علاوه چې هغوی کوم شرطونه وړاندې کړي هغه هم منظور کړه او یوه راضینامه ولیکل سوله او هغوی ته یې ورکړه. لیکن په دې راضینامه باندې نه حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خپل دستخط وکړي او نه یې پرې څوک ګواه جوړ کړي، ځکه چې اول خو خلیفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله دی یعنی ابو عبیده رضی الله عنه د خپلې عهدې نه معزول کوي نو د هغې نه پس حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د مسلمانانو په معاملاتو کې څه مداخلت نه کوي او نه هم خوښوي. عهدنامه چې کله رومیان ته حواله سوه نو هغوی حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته ښار ته د ننوتلو عرض وکړي. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د تللو دپاره تیار سو. هغه خپل 15 کسان هم د ځانه سره کړه چې د هغوی نومونه دا دي: لومړی ابو هريره، دوهم معاذ بن جبل، دریم سلمه بن هشام، څلورم نعیم بن عدی، پنځم هشام بن عاص سهمي، شپږم دهبان بن سفیان، اوم عبدالله بن عمرو دوسی، اتم عامر بن طفیل، نهم سعید بن جبیر دوسی، لسم ذوالکلاع الحمیری، یولسم حسان بن نعمان الطایی،
12 جرير بن نوفل حميري 14 سالم بن فرقد يربوعي 14 سيد بن أسلم طائي 15 معمر بن خولد سكسكي 16 سنان بن أوس أنصاري 17 مخلد بن عوف كندي 18 ربيعة بن مالك تميمي 19 محكم بن عدي ناناني 20 مغيرة بن شعبة ثقفي 21 بكر بن عبد الله تميمي 22 راشد بن سعد 23 قيس بن سعيد 24 سيد بن عمرو غنوي 25 رافع بن سهل 26 يزيد بن عامر 22 عبيدة بن أوس 28 مالك بن حارث 29 عبد الله بن طفيل 10 أبو لبابة بن منذر 11 عوب بن سعيدة 12 عباس بن قيس 13 عباد بن عتبة النهابي 14 سبر بن عامر 15 عبد الله بن قرط الزومي رضي الله عنهم اجمعين او د دین علاوه نور 15 مسلمانان هم ورسره سوله. کله چې مسلمانان روانېده نو دوی وویله چې ستاسو سره زو خو وعده خلافي به نه کوي. رومیانو دوی ته پوره تسلي ورکړه. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته په خوب کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دمشق د فتح کېدو زیری ورکول. ورونو بعضی خلک وایي چې په کومه شپه حضرت ابو عبیده رضی الله عنه راضینامه یعنی صلح وکړه نو په دغه شپه د فرض لمانځه کول نه پس بیده سولو او په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیدی. په خوب کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تفتح المدینه ان شاء الله تعالی فی هذه الليله، یعنی ان شاء الله هم په دې شپه کې بشار فتح کیږي. ابو عبیده رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تاسو ډیر په توندۍ کې وینم، څه وجه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم راته وویله چې زه د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنازې ته پاره زما. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چې د خوب نه څنګه بیدار سو نو دغه وخت کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه راغی او دوی له د صلح زیری راوي. ورونو حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د مشق ښار کې د دوشنبه په ورځ د جمادی الثانی په 11 نیټه په 14 هجری کې داخل سو. هغوی سره هغه پادریان او راهبان هم و کوم چې د صلح کول د پاره راغلي و. هغوی د تورو ویشتو لبادي او لباس اغوستی و او انجیل ورسره په لاسو کې و او پر هغه انجیلو به عود او نور خوشبودار څیزونه اچوله. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې کله حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په باب جابیه باندې په ښار کې داخل سو نو حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه له د دې خبرې هیڅ خبر نه ورکړي. خالد بن ولید رضی الله عنه او داغه پوز په باب شرقي باندې برابر په جنگ کې مشغوله و او په دې دروازه باندې چونکې د رومیان د لاسه د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ورور حضرت خالد بن سعید رضی الله عنه په یو زهرجن غش د لګیدو په وجه شهید شوی و چې په هغه باندې د جنازې لمونځ کول نه پس د باب شرقي او باب توما په منځ کې دفن کړی و. د دې وجه نه خالد بن ولید رضی الله عنه په جنگ کې ډیره سختی راوستې و. وای چې باب شرقي سره متصل د شهر پناه یعنی د شهر د قلعه دیوالو سره نږدې یو پادری اوسېدی چې د هغه نوم یوشا بن مرقس و او د حضرت دانیال علیه السلام د کتاب نشه خبردار سړی و. هغه یو ورځ په دغه کتاب کې لیدلی و او لوستی و چې دا شهر به د محمد صلی الله علیه وسلم د صحابه رضی الله عنهم د لاسه فتح کیږي او د هغه دین به په ټولو دینونو باندې غالب کیږي. دغه پادری په دغه شپه یعنی د دوشنبه په ورځ په 11 جمادی الثانی 14 هجری قمری کال کې د خپل اهل او عیال نه پټ خپل کور جرنده کوي او د دیوال سره نږدې یو کنده وکینله او په هغې کې راووتی او حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته راغی. هغه ته ټوله بیان وکي او د خپل اهل او عیال د پاره تر امان وغوښتي. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته امان ورکي او د قوم حمیز نه سل مسلمانان سره د وسلې د سره کړه او هغوی ته وویله چې کوم وخت تاسو په ښار کې داخل سئ نو خپل اوازونه اوچت کړئ او دروازې ته راسئ. د دروازې تالی او قلفونه او زنجیرونه مات کړي، دروازې خلاص کړي چې موږ په ښار کې داخل سو. وای چې دا حضرت د حضرت کعب بن زمیره یا حضرت مسعود په قیادت کې علا اختلاف راووتله او روان سوله. یوشا بن مرقس چې څنګه طریقې سره بهر راوتلی و هم هغه طریقې سره یې دوی هم د ځان سره قلعه ته دننه بوتله. دا حضرت چې کله د هغه کور ته راورسېدله نو ډیر په احتیاط سره ځان تیار کړي
او تکبیرونه وویل او دروازې لراغله. کوم رومیان چې په دروازه باندې جنگیدله هغوی چې د مسلمانانو د تکبیرونو اوازونه واوریدله نو ګوته په خوله حیران پاتې سوله او پوه سوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله عنهم په ښار کې داخل سوله او د ویرې او هیبت نه یې وسلې د لاسونو نه وغورځېدلې. د اسلام دا پرزندان او د توحید علمبرداران د دروازې په لور روان وه او په اوچت اواز به تکبیرونه ویله. کعب بن زمره رضی الله عنه قلف او زنجیرونه د دروازې مات کړه او دروازه یې پرانیستله. بیا حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو په دمشق ښار کې داخل سو. مسلمانانو سمدستي رومیان قتلول شروع کړه. رومیانو منډې وهلې، د فنا اخیستو ځای ورته نه پیدا کېدی. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مسلسل رومیان قتلوله او د هغوی اهل او عیال به یې گرفتاروله حتی چې دا قتل و قتال تر کلیسای مریم پورې ورسېدی. د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په ښار کې داخلېدل او د حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه په مخ کې د خفګان آثار ورونو. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې په ښار کې د مسلمانانو د دواړو لشکرو ترمنځانه ملاقات وسو. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه او د هغه ملګري په داسې حالت او کیفیت کې ولیدله چې د هغوی تورې په پوښو کې وې او پادریان او راهبان ورسره روان وه نو ډېر حیران یې دته وکتله. او حضرت ابو عبیده رضی الله عنه چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وکتله چې لګیا و رومیان قتلول نو په مخ د خفګان اثرات ښکاره سوله. ابو عبیده رضی الله عنه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته وویله یا ابا سلیمان الله تعالی د صلح په ذریعه دمشق زما په لاس فتح کوي او مسلمانان یې د نور جنگ کول نه بچ کړه. ورونو حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه د دمشق د فتح کېدو په ورځ خالد بن ولید رضی الله عنه ته لږ په حکیمانه انداز کې مخاطب سو او یې فرمایله یا امیر صلح سوی ده. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ځواب ورکړي څنګه صلح د کم شي نوم دی؟ الله تعالی دې د هغوی د حال اصلاح ونه کړي. ما خو د مسلمانانو تورې د رومیانو په وینو باندې رنګ کړي دي. د هغوی اولاد مې غلامان کړله، د هغوی په مال حال مې قبضه وکړه او د تورې په زور مې دا ښار فتح کوي. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایله یا امیر تاسو پوه سئ چې زه د صلح په ذریعه داخل سوی یم. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وویله چې زه د تورې په زور دلته داخل سوی یم او هر کله چې د رومیانو څوک حمایت کوونکی پاتې نسو نو بیا هغوی سره مصالحت د څه خبرې؟ حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وویله یا امیر د خدای نه وویریږه، اوس غشی په نښه لګېدلی دی، یعنی اوس غشی د لندۍ څخه وتلی دی. ما د دوی سره صلح کړې ده او صلحنامه مې لیکلې ده او د دوی سره موجوده ده. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه وویله تا زما د حکم څخه بغیر څنګه صلح کوله؟ ته زما د رای تابع یې او زه په تا باندې حاکم یم. تر څو پورې چې ما یو رومي د خپلې تورې لاندې نه وي راویستی تر هغه وخته پورې به زه توره په پوښ کې نه اچوم. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وویله په خدای قسم چې ما ته نه و معلومه چې ته به په څه کار او څه معامله کې مخالفت کوي. والله زما او زما د خدای ترمنځ دا یوه ډېره غټه او اهمه معامله ده، ځکه چې په خدای قسم ما دې خلکو له د خدای بزرګ او برتر او د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم له طرفه امان ورکړی و او په خپل ځان مې د دې ټولو ذمواري اخیستې وه. زما ټول ملګري هم په دې باندې صلاح او راضي وه. مکر او فریب او وعده خلافي زموږ د مسلمانانو عادت نه دی. الله تعالی دې ستا په حال باندې رحم وفرمایي. حضرت واقدی رحمه الله فرمایي چې د دې دواړو حضراتو په لب او لهجه کې فرق راغی او د دوی په کلام کې تریوالی را پیدا سو. ټول خلک د دوی په لور متوجه سوله، لیکن حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د دې دومره خبرو باوجود خالد بن ولید رضی الله عنه د خپلې خبرې نه وروسته نسو، په خپله خبره ټینګ ولاړو. ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ملګرو لشکر ته وکتله نو هغوی هم هغسې په قتل او غارت او لوټمار کې مصروفه وه. ابو عبیده رضی الله عنه دوی له په زور آواز وکړي افسوس د زما په حال چې زما ذمهداري اخیستل لغو او په زول وګڼل سوه. په خدای قسم زما عهد او وعده ماته کړل سوله. د دې نه پس ابو عبیده رضی الله عنه خپل آس په تیزۍ سره څلورو خواو ته وځغلوی او په اوچت اواز یې وویله یا معشر المسلمین زه تاسو ته قسم درکوم چې تر څو پورې زما او د خالد بن ولید رضی الله عنه ترمنځ څه فیصله نه وي سوې تر هغې پورې به تاسو هیڅ قسم جنګ و جدل نه کوئ. دا خبره چې هغوی واورېدله نو د قتل نه یې لاس ونیوی. د اسلامي پوځ بهادران او سرداران لکه
معاذ بن جبل، یزید بن ابي سفیان، سعید بن زید، عمرو بن العاص، شرحبیل بن حسنه، ربیعه بن عامر، قیس بن حبیره، عبدالرحمن بن ابو بکر، عبدالله بن عمر بن الخطاب، آبان بن عثمان، مصب بن بخزبه الفرازي، ذوالکلاع الحمیری رضی الله عنهم او څو نور سردارانو د کلیسای مریم سره نږدې د ابو عبیده رضی الله عنه او د خالد بن ولید رضی الله عنه سره د خبرو اترو او مشورې کول د پاره راغونډ سول. په دې مشرانو کې یوې ډلې چې په هغې کې معاذ بن جبل رضی الله عنه او یزید بن ابي سفیان رضی الله عنه شامل و، دا رایه ورکړه چې ابو عبیده رضی الله عنه چې کومه طریقه اختیار کړې ده هغه ډیره صحیح او مناسبه ده، ځکه چې د شام ډیرې علاقې لا فتح سوي نه دي. هرقل هم په انطاکیه کې مقیم دی. که چیرې په غیر مفتوحه ښارونو او علاقو کې دا خبره مشهوره سي چې مسلمانانو په دمشق کې عهد او صلح وکړه او بیا یې ماته کړه، وعده خلافي وکړه، نو یاد ساتي چې بیا به یو ښار او علاقه هم په صلح سره نه فتح کیږي. او هسې هم د رومیانو قتلولو نه صلح کول ستاسو دپاره زیاته فایدهناکه ده. د دې نه پس دې ټولو حضراتو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته درخواست وکړي چې کوم علاقه ته د تورې په ذریعه فتح کړې ده هغه ته په خپل حراست کې واخله، او څومره حصه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د صلح په ذریعه قبضه کړې ده هغه علاقه به هغه په خپل قبضه کې وساتي. او تاسو دواړه حضرات دا ټول حال ولیکئ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ولیږي. د امیر المؤمنین د دربار نه چې څه قسم حکم راغی تاسو دواړه هغه ومنئ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وویله ډیره ښه ده، زه دا رایه خوښوم. او د دمشق د ټولو خلکو نه سیوا توما ملعون او د هربس او د دوی لښکرو ته امان نه ورکوم. وایي چې کله توما ته د بادشاه له طرفه د دمشق ریاست وسپارل سو نو هغه د نیم ښار په حکومت باندې هربس مقرره کوي، ځکه ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه وفرمایله چې دا دواړه د ټولو څخه لومړی زما په صلح کې راغلي دي. که چیرې تا د چا داسې یوه ذمواري اخیستې وای یا خالد لکه څنګه چې ما اخیستې ده نو ستا څه خیال دی چې ما به ستا مخالفت کړی وای او ستا ذمهداري به مې رد کړې وای؟ نو دغه شان ته هم زما ذمواري مه ردوه، په تا دې الله رحم وکړي. تا ته خپله معلومه ده چې توما او هربس په ښار کې و یا د ښار نه بهر؟ که چیرې هغوی دواړه هم په ښار کې موجود وه نو هغوی دواړه هم په دې ذمواري کې راغلل، او که په ښار کې نه و موجود نو بیا هغوی په ذمواري کې نه راځي. خالد بن ولید رضی الله عنه وویله په خدای قسم که چیرې دوی ستا په امان کې نه وای نو ما به دوی دواړه قتل کړي وای. اوس دوی دواړه باید جلاوطنه سي، کوم خوا چې د دوی خوښه وي هلته دې ولاړ سي. ابو عبیده رضی الله عنه وفرمایل چې ما هم په دغه شرط دوی سره صلح کړې ده. د توما د لوري د جلاوطن کېدو درخواست. ورونو وای چې کله دې دواړو حضراتو دا خبرې اترې کولې نو په دغه وخت کې د توما او د هربس نظر پر حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه باندې لګېدلی و او دې دواړو ته په خپل هلاکت کې یقین راغلی و. توما یو ترجمان حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته ولیږئ او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې ستا او ستا د ملګري یعنی خالد ترمنځانه چې کومه مشوره او خبرې اترې وسولې د هغې په باره کې ته څه وایې؟ یعنی موږ پوه کړه چې تاسو څه مشوره وکړه. که چیرې ستا د ملګري خالد بن ولید په زړه کې د مکر او فریب څه اراده وي نو په صلح کې موږ او د ښار ټول خلک یو شان برابر یو، او مکر فریب کول ستاسو عادت نه دی. توما د خپل ترجمان په ذریعه دا خبر هم وکړه چې زه تاسو نه د خپلو مقتولینو خون بها نه غواړم، بلکې زما دا خواهش دی چې تاسو ما ته او زما ټول ملګرو ته د دې ښار نه چیرې چې زموږ خوښه وي هلته د تللو اجازه راکړئ. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې تاسو اوس زموږ په ذموارۍ کې یاست، کوم ځای ته چې ستاسو زړه غواړي هلته ولاړ سئ، لیکن کله چې ته د دارالحرب په حدودو کې یعنی هغه ځمکه په کومه باندې چې ستا خپله عملداري ده ورسې نو ته او ستا ملګري به زموږ د امانه بهر سئ. توما او هربس وویله 3 ورځې پورې موږ په خپله ذموارۍ کې وساتئ او په خپل امان کې مو شمار کړئ. 3 ورځو نه پس به موږ ستاسو د ذموارۍ نه وځو. د دې 3 ورځو نه پس که ستاسو له طرفه څوک موږ ته راغلل نو هغه ته دا حق حاصل دی چې موږ قید کړي یا مو قتل کړي. خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وویله چې ډیره ښه ده، دا شرط مې قبول دی، لیکن په داسې صورت کې چې د دې ښار نه به تاسو سیوا د خوراک څښاک څیزونه بل یو شی هم د ځانه سره نه وړئ. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه وویله سبحان الله، دغه شان خو بیا نقض عهد وسی، ما خو دوی سره په صلح کې دا خبر هم کړی ده چې تاسو خپل مال او اسباب د دې ښار نه د ځانه سره وړلی سئ. خالد بن ولید رضی الله عنه وویله
صحیح سوه زه د دوی سره دا اعانت هم کوم لیکن وسلې به د خپل ځان سره نه وړي. هربیس وویل چې د وسلو وړل خو ډیر زیات ضروری دی چې موږ خپل منزل مقصود ته محفوظ ورسیږو. آینده موږ ستاسو په قبضه کې یو، تاسو چې څه غواړئ ویې کړئ. حضرت ابو عبیده رضی الله عنه وویل چې هر یو سړي ته د ځان سره د یوې وسلې وړلو اجازت ورکول پکار دی. توما وویل موږ ته دا فیصله منظوره ده، موږ ته بس د یوې وسلې ضرورت دی. د دې نه پس توما حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ته وویل چې ما ته د دې سړي یعنی خالد بن ولید نه ویره ده. د دې وجه نه یو عهدنامه چې په هغې کې دا ټول شرطونه لیکل سوي وي ولیکه او ګواهان پکې واچوه او موږ ته یې راکړه. ابو عبیده رضی الله عنه ورته وفرمایله ستا مور دې تا ورک کړي، خاموش یا داسې چې په تا دې مور برسي. خیر موږ اهل عرب یو، موږ نه درواغ وایو او نه دوحکه کوو او دا امیر ابو سلیمان دی چې د قول صادق او عهد واثق وي. راوی وایي چې دلته د هرقل د ورېښمونو جامو چې د اوښانو 300 بارونه جامې وې په دې ټولو جامو باندې د سرو زرو کار سوی و. یوه غټه ذخیره موجوده وه. توما او هربیس د دې جامو د وړلو اراده وکړه. د دې نه علاوه توما د ښار نه بهر یوه ورېښمینه خیمه هم ولګوله او دې دواړو خپل قوم ته د سامان د راجمع کولو او د دې ځای نه د تللو حکم وکړي. خالد بن ولید رضی الله عنه چې دومره مال او اسباب ولیده نو بیا فرمایله دومره غټ قوم او دومره غټ سامان، یا داسې وویله څومره غټ قوم دی او څومره ډیر سامان دی. بیا د آیات شریف تلاوت کوي. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. د دې نه پسې رومیان ته وکتله چې د ډېرې توندۍ له کبله یې لکه د خرو په څېر منډې وهلې، داسې منډې به یې وهلې چې وروسته به یو بل ته هم نه کتله. خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا حال ولیدی نو اسمان طرف ته لاسونه اوچت کړه او دا دعا یې وکړه اللهم اجعله لنا واملكنا اياه واجعل هذا الامه عطفياء للمسلمين انك سميع الدعاء. یعنی ای اله العالمین دا ټول هر څه زموږ د پاره کړی او موږ د دې مالکان جوړ کړه او دا مال د مسلمانانو د پاره مال غنیمت وګرځوه، بېشکه ته د دعاګانو اورېدونکی یې. د دې نه پس حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه خپلو ملګرو له تشریف وروی او ورته یې وفرمایله چې په دې وخت کې زما په ذهن کې یوه خبره راغلې ده، آیا تاسو زما په رایه باندې تللو ته تیار یاست؟ خلکو ورته وویله تاسو وفرمایاست موږ په سر او سترګو تیار یو. هغه ورته وویله چې تاسو د خپلو آسونو ښه خدمت وکړئ، هغوی له ښه خوراک ورکړي او ښه یې تیار کړي او خپلې وسلې هم تیرې او تیارې کړي. زما اراده ده چې د 3 ورځو تیرېدو نه پس موږ د رومیانو تعقیب وکړو. هغوی سره چې موږ کوم مال اسباب ولیدی نو زما د خدای تعالی نه دا امید دی چې دغه مال به زموږ د پاره د غنیمت مال وګرځي. دې قوم ټول بهترین څیزونه د ځانه سره یووړله، دلته یې هیڅ پرې نه ښودله. مسلمانانو ورته وویله چې څه ستا رایه د هغه وکړه، موږ ستا سره یو. توما او هربیس کلو ته ولاړله، مال یې جمع کوي، کوم رقم چې حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه له ورکول وه هغه یې راوړه. ابو عبیده رضی الله عنه چې دا ولیدله نو ډېر خوشحاله سو او ویې فرمایله چې چونکې تاسو خپله وعده پوره کړه ځکه نو اوس تاسو چې چیرې زړه غواړي هلته ولاړ سئ، څوک به تاسو ته څه نه وایي. البته که چیرې د 3 ورځو نه پس مسلمانانو تاسو گرفتار کړاست یا یې قید کړاست نو بیا به مسلمانان ملامت نه وي. قدرمنو اوریدونکو دا و د فتوح الشام د خپرونې 10مه برخه ان شاء الله پات حالات به پر روانه 11مه برخه کې واوري. نور مو پر رب جل جلاله سپارمه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.